صلاحیت نه لرو چې تاسو در وبخښو نو د هغو دکانو په کرایه باندې دی رسوي. بل هلته د یو ډاکټر نوم دی اخلي چې جناب وزیر صاحب په حکم باندې دا ډاکټر منفک شوی دی. بیا وروسته دغه ډاکټر وضاحت راغی دغه ځینې شخصي مسایل دي باید سیاسي نه سي او نه حکومت ور باندې ګرام سي. د بیت المال د معافي حق هیڅوک نه لري، دا صلاحیت رئیس الوزرا هم نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تواب صاحب تا ته همدغسې نورو مشرانو ته چې دلته حضور لري او بریا امید لرم ټول روغ جوړ اوسئ. کې ډېر ښه موضوع م راخیستې د آزاد بس دا به ښیي هر یو به د خپل نظر ووایي د افغانستان په اړه کې د پرمختګ د هره برخه کې چارې د خپل نظر لري. زه به د افغانستان په امنیت په برخه کې وغږېږم. نظام الحمدلله راغلی ده، نو دا وخت د پرمختګ د ډېرو پروژو باندې کسان وغږېدل، نو هر یو د خپل نظر د زه وایم چې نظام اوس که غواړي واقعا امنیتي هوایي زمیني قدرت خپل په لاس کې شي چې کومه سي ده د دې نه قوي شي، تر څو چې کومه سي الله په قرآن کې ویلي تاسې مامدګي ونیسئ تر څو چې دښمن د تا نه ویرېږي. نظام ته یو کار ډېر ضروري ده. هغه کسان چې استعداد لري، وسع لري، فکر لري چې د افغانستان په هره برخه کې مخصوصا د نظامي چې کله د نظامي برخه قوي اوسېږي په دې مطمئنه واوسېږه چې هره برخه به ستا پرمختګ وکړي. چې کله د نظامي برخه ضعیفه واوسېږي نو پرمختګونه به وشي وبشي خو ډېر زر به الله دې نه کوي ډېر به بیرته خراب شي. نو دې وخت کې څه ضرورت ده؟ هغه ځوانان د دودو پیدا کړي، زمینه دې ورته برابره کړي چې هر ځای کې دي راودې غواړي ورته ودې وایي چې په دغه برخه کې موږ نظامي برخه کې موږ دغسې کسان د ډېر واقعا ضرورت لرو. اوس مثال ډېر واضح مثال هوایي داسې برنامې داسې ټکنالوژي موږ نه لرو چې د خلکو تیارې به اجازې چې موږ ملک ته داخلي کنټرول کړو. باید دې ته نظام ډېر قوي فکر وکړي. اوس ټوله دنیا خبر د اتم کې د تیارو کې د جیت کې د نورو ټکنالوژي کې، نو زمینه که برابره شي دغه ته ډېر نظام باید فکر وکړي چې آینده کې دغسې قدرت باید ته ولرې. که غواړې نړۍ سره په عادي ژبه کې به ووایم امید لرم بده ونه لګي، که غواړې شاخونه دې ورسره ووهې ځان دې کم رانه ولې، باید اتم هم ولرې، تیارې هم ولرې، د خپل د ملک نه دې ولرې. یو د لکه عربستان د نورو مملکتونه یې اخلي اخیستل هم صحیح ده، توان اقتصادي وایخله، ولې چې کله قدرونه په ملک کې لرې دغونه ته باید استفاده وکړي. هغسې قدرونه امید لرو چې نظام دعوت کړي کومه چې په افغانستان کې دي انشاءالله فکر کوم دې ته به یې فکر کړی نو چې هوایي دې وخت کې دې قرن کې واقعا هم چې قدرت ونه لرې، توان ونه لرې، نو هر یو ورباندې ظلم. انشاءالله نظام د دغه په اړه کې هم لږ فکر وکړي ښه ده. نو غواړې قوي شي باید اتم زر تر زره جوړ کړو. نو ماشاءالله پوهان د پاکستان هم بهتره لرو، د ایران هم لرو، د نورو نړۍ نه هم لرو. نو دغه وخت کې که نظام فکر پرې وکړي دغه ځوانان راټول کړي، یا ځوانان فرق نه کړي، هر یو چې ځوان سیاسره اوسي، ښځه اوسېږي یا هلک اوسېږي فرق نه کړي، دا دې راوغواړي د افغانستان په پرمختګ کې دې د دې نه استفاده وکړي نظامي هوایي اقتصادي. نو الله دې وکړي دغه باندې فکر وکړي. بریال صاحب هم دلته ده، نو دغه بریال صاحب فکر کوم ټولو سره تماس لري، دا خپل هم په افغانستان کې ده، موږ خو متاسفانه لرې یو. نو دغسې شخص مشرانو سره د بریال صاحب دا نظرونه زموږ ورمخکې کړي ورته ودې وایي چې حقیقت کې هغوی خپل هم پوهېږي دې ته موږ ضرورت لرو د افغانستان ساتنه زمیني هوایي او پوج د افغانستان د کم سربازان چې دا باید ډېر قوي شي، ډېر قوي شي او زښته زیات هم شي. یو بله خبره به زه وکړم د اخر کې امید لرم چې زیات وخت د ورونو ونه نیسم. یو شي ته موږ ضرورت لرو باید دغه آینده کې په دې باندې خو ټول مطمئن یو الله دې نه کوي احتمال د جنګ ټوله نړۍ کې ده په 10 کاله نه 20 کاله بعد به ووایي. نو دا خو احادیث دي چې راغلي دي چې عظمت العظما به شروع کېږي. نو که غواړې د وطن دفاع دې وکړي او ځوانانو باندې اجباري لږ څه ورته وایي دا جنګي تعلیم دې دوی ته ورکول شي. ماشاءالله په وخت کې که موږ وکتل تېر هغه کوم مجاهدین چې هغوی د الله دې وبخي جنتونه دې ورته په نصیب کې هغوی خو چې و زړونه یې درلودل وجنګېدل که یې ټوپک یې لاس کې و که نه و. ولې نوي نسل ته که غواړې باید په ارتش کې په ورځی کې چې کومه سې وجنګي کومه سې یو لږ داسې تعلیم ولري د هر شي په اړه کې لږ تعلیم ولري دا به د افغانستان د دفاع دپاره ډېر قوي رول وروبوي. امید لرم که به زیاته خبره هم نه یې کړې نو موفقه اوسئ
زه هم دلته سپیس کې تاسو سره یم، وږم نیولی، بیا هم جنرال صاحب ته ښه راغلاست وایي، نو ښې خبرې مو کړې. سلام علیکم. نړۍ مننه محترم سلطان صاحب، ستاسو څخه نړۍ مننه. وروش محترم عمر بریال صاحب ته. عمر بریال صاحب تاسو باندې څو ځله غږ وکړو، فکر کوم تاسو مصروف یې هغې ساعت کې. مهرباني مایک ستاسو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ټولو نوو راغلو ملګرو ته سلامونه او احترامات. خویندو ورونو ته امید دی چې ښه به یاست. دا د نظامي ځواک په برخه کې د ورور ډېرې ښې خبرې وکړې. دا هیوادونه چې مدیریت کیږي، د هیوادونو اقتصادي جوړښت چې محکم کیږي او په هیوادونو کې چې امنیت راځي، تر ټولو مهمه برخه نظامي ځواک تشکیلوي. په یو هیواد کې چې ځواکمن نظامي ځواک موجود وي، هغه هیواد له ټولو ننګونو څخه بیرون بهر سلامت راوځي. زه به یو څو مثالونه درکړم. دفاع وزارت الحمدلله په نظامی برخه کې ډیر چټک روان دی. راځي فکر وکړو چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې کله امریکا راغله افغانستان ته، ناټو جمع امریکا راغله، دوی د یو ځواک په جوړولو باندې پیل وکړ. داسې یو ځواک چې ناټو مدیریت کوي، ناټو ترمیموي، ناټو معاش ورکوي، هر څه ناټو ورکوله. اما دوی تر لاسو کلونو هغه خپله دریشي نه پېژندله چې زه مسؤول یم، زما د مسؤلیت دریشي کومه ده او د اسلحې نوعیت څه شی دی. په ډیرو برخو کې دوی ناکام او تر لاسو کلونو پورې تقریبا د دوی د دریشۍ نوعیت، هغه سیستمونه، نظامی مانورونه په هیڅ شي نه پوهېدله. حتی تر دغه وروستیو کلونو پورې هم هغه مانورونه چې دوی کول له امارت سره ډېر توپیر و. اوس موږ الحمدلله په دغه 2 کلونو کې د ستر بدلون شاهدان یو. له دفاع وزارت راونیسه، له داخله وزارت راونیسه، یوازې 2 کاله موږ په افغانستان کې واکمن یو. په دغه 2 کلونو کې د تیارو له جوړښت یې درواخله، د نظامي ځواک له مانورونو یې درواخله، له تشکیلونو یې درواخله، له دریشۍ یې درواخله، له هغه خپلو مسؤلیتونو او د مسؤلیت له پېژندلو یې درواخله. دفاع وزارت په راس کې اسلامي امارت په نظامي برخه ډېر متمرکز دی او ډېر جدي کار یې ورباندې روان کړی دی. موږ تاسو تقریبا اوس دغسې یو ځواک لرو چې هغه په نړیوالو نورمونو برابر دی. د خپل هیواد له مرغن څخه نوم یې رانه هېر شو، لا حول ولا، او د هیواد له ټولو برخو څخه ساتنه کولی شي او په دغه ساتنه کې کامیاب راغلي دي. دا وروستیو جنجالونو ته که وګورو، له ګاونډیو هیوادونو سره ځینو تنشونو ته که وګورو، دوی له خپل هیواد او خاورې څخه په ښه توګه ساتنه کړې ده. نو موږ په راتلونکو څو کلونو کې په نظامي برخه کې ډېر ښه پرمختګونه ولرو. جنرال صاحب محترم ډرون یو ښه مثال ورکولی شو. په همدغسې نورو راکټي برخو کې هم اسلامي امارت پرمختګونه لري. هغه د امر بالمعروف په اړوند یو ورور یادونه وکړله. طبعا امر بالمعروف د یو اسلامي نظام اړتیا ده، د یو شرعي نظام اړتیا ده. د ملتونو په جوړولو کې او د اسلامي احکامو په تطبیقولو کې امر بالمعروف ځان ته مسؤلیت او صلاحیت لري. طبعا چې ځینې نیمګړتیاوې به وي، یو محتسب که راپورته کېږي، یو څوک پسې پړاخه وهي او بیا وزیر صاحب هغه راغواړي، بخښنه ورنه غواړي، د یو نظام په سطحه باندې، یو ټول وزارت په سطحه باندې دا ښه اقدام دی، باید وستایل شي. البته بحث په نیمګړتیا د طبعا نیمګړتیاوې به وي، خو امر بالمعروف خپل صلاحیت، خپل مکلفیات او خپل هغه لري. راګرځو نورو برخو ته هم زه تاسو سره موجود یم. انشاءالله امید دی چې اسلامي امارت به د ټیټې خواته نه بلکې پورته خواته روان دي. په اقتصادي برخه کې، په نظامي برخه کې، همداسې د هیواد د ټولې جغرافیې په مدیریت کې، د ځینو شریرو اشخاص په مدیریت کې، د ځینو شریرو عناصرو هغه اشخاص چې غواړي هیواد ته ګواښ پیښ کړي، امنیت وګواښي، د هغوی په مدیریت کې انشاءالله تر اوسه کامیاب راغلی دی. مننه محترم عمر بریال صاحب، الله تعالی دې ژوندی لره. تاسو خو به د وروستۍ پوښتنه به د وروستۍ ناندرو په هکله باندې در څخه مطرح کړو. تر کوم ځای پورې دا کومه خبره چې د رئیس الوزرا کفیل وکړی، سرپرست رئیس الوزرا وکړله مولوي صاحب عبدالکبیر، کومه چې د وزارت صحت عامې د وزیر صاحب محترم په اړه باندې چې یو کس ناسنجیده خبرې وکړلې او هغه اتهامات یې وارد کړل چې په ډېره ستره پیمانه خلکو چې دی هغه ټولې رد کړلې، عیني شاهدانو هغه خبرې رد کړلې، حتی خپله ډاکټرانو چې هغه د کوم ډاکټرانو نومونه اخیستل شوي وو هغې دا هر څه رد کړل. دلته اوس یو تناقض موجود دی او دلته چې دی یو لانجه اوس راپورته شوې ده. خلک داسې فکر کوي د بې باورۍ یو فضا ایجادولو کوشش دغه سړي وکړ. دا چې دا سړی کوم سابقه لري د هغې په اړه
لیکنې عبدالله صاحب محترم موږ تاسو به د ده په سابقه بحث نه کوو. سابقه یې چې هر څه ټولو ته معلومه ده. اصل خبره د مخالفت یا د اعتراض خبره دا ده چې دی په کابل کې یو څه دکانونه لري. تقریبا د ده دکانونه د مالیه وزارت له بیت المال څخه 2 میلیونه افغانۍ قرضدار دي. د څو وارې بار هغه ورته سوي وه چې تاسو راسئ د مالیه تاویله کوئ. له هر ارګان سره د شکایت کړی دی، سترې محکمې ته شکایت کړی دی، داخله وزارت ته شکایت کړی دی، دفاع وزارت پورې شکایت کړی، حتی تر رئیس الوزرا پورې د شکایتونه رسولي دي. بالاخره ټول ورته ویلي دي دا د بیت المال حق دی، موږ دا صلاحیت نه لرو چې تاسو در وبخښو. نو د هغو دکانو په کرایه باندې دی رسوي. بل هلته هغه د یو ډاکټر نوم دی اخلي چې جناب وزیر صاحب په حکم باندې دا ډاکټر منفک سوی دی. بیا وروسته دغه ډاکټر وضاحت راغی. دغه ځینې شخصي مسایل دي باید سیاسي نه سي او نه حکومت ور باندې ګرام سي. د بیت المال د معافي حق هیڅوک نه لري. دا صلاحیت رئیس الوزرا هم نه لري، وزیر هم نه لري چې یو شخص ته معاف کی. دا د ملت حق دی او باید د دکانونو وي که د کورونو وي که د هر څه کرایه وي هغه باید هغه سي. زه په دې اړوند تاسو ته یو کامل وضاحت راوړلی سم چې دغه ډاکټر فیاض چې عریضې کړي دي او له هغې خوا نه په ډېر جدیت سره ورته ویل سوي چې موږ دا صلاحیت نه لرو دغه پیسې در معاف کو، دا به بیت المال ته جمع کوي. دا یوه ډېره اوږده کیسه ده. هغه که څوک غواړي پیغام دې پرېږدي زه به دا کیسه ور واستوم. نو دا اتهام دی ټولو رسنیو کې هم تاسو ولیدل چې ډېر ښه وضاحتونه ورباندې راغلل.